السلام علیکم. ستړي مسئ. د انګریزي د درس دا اولنۍ ویډیو ده او په دا ویډیو کې به موږ A, B, C, D دا زده کوو او دې ته په انګریزي کې وایي الفابیټس. الفابیټس کله څنګه چې موږ قرآن شریف شروع کوو د هغه له مخه موږ قاعده شروع کوو، یعنی الف ب ت س دا زده کوو. یا د پښتو د درس د شروع کېدو له مخه موږ الف ب پ ت ټ دا زده کوو. نو د هغه رنګه د انګریزي د درس له مخه موږ الفابیټس زده کوو او د الفابیټس چې دي ټوټل 6 لفظونه دي او دا دوه قسمه راځي، یو غټ او دویم وړه، یعنی کوچنی الفابیټس. نو د نن په ویډیو کې به موږ غټه A B C زده کوو او دې ته په انګریزي کې وایي لارج الفابیټس. نو راځئ چې سټارټ یې کړو. دې ته A وایي، A B B C C D D E E دته E وای او دته A وای. A E F F G G H H I I J J دته J وای او دته G وای. G J K K L L M M N N O O P P دته P وای او دته F وای. F P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z یا Z. انګریزان دته Z وای. دوستانو دا اوس مو د نن ویډیو او په دا ویډیو کې موږ غټه A B C زده کړه او پر روانه ویډیو کې به موږ وړه A B C زده کوو او د هغې بعد به موږ دا زده کوو چې دا لیکل کیږي څنګه. خدای دې وکړي چې دا ویډیو ستاسو خوښه سوي او دا ویډیو تاسو د خپل دوستانو سره نشر کړئ چې هغه هم د دې ویډیو څخه استفاده واخلي. د خدای په امان.